سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. په تخار، بغلان او پکتیکا ولایتونو کې د دریو بېلابېلو چاودنو له امله 14 ولسي وګړي ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي په دغو پیښو کې چې تېره ورځ د تخار د درقد، د بغلان په مرکز او د پکتیکا په سروزې ولسوالیو کې د ماین چاودنو له امله رامنځته شوي 15 نور ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا په وژل شویو کسانو کې 9 زده کوونکي او په ټپیانو کې 1 زده کوونکی هم شامل دي. ولسمشر غني وایي د سولې په اړه جوړه شوې 7 مادهیزه مسوده به د لا بډاینې او پر سند د بدلېدو لپاره د ملي شورا له غړو سره شریکه شي. ښاغلي غني تېر مازدیګر د ولسي جرګې له یو شمېر غړو سره په کتنه کې زیاته کړه چې د سولې په اړه اوس چاپریال بدل شوی، جمهوریت خپله بقا او دوام تثبیت کړی او په دې برخه کې هیڅ شک نشته. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو له لغوه کېدو وروسته د سولې په برخه کې هیڅ کوم پرمختګ نه دی شوی. د بادغیس د قادس ولسوالۍ اوسیدونکي په دغې ولسوالۍ کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله اندېښمن دي. دوی زیاتوي په وار وار یې له سیمه ییز او مرکزي حکومته د پوځي مرستو غوښتنه کړې، خو لا تر اوسه په دې برخه کې هیڅ پام نه دی شوی او د حکومت د بې پروایۍ له امله تر اوسه د دغې ولسوالۍ یو شمېر سیمې طالبانو لاندې کړي او دمګړی یوازې د ولسوالۍ مرکز د افغان ځواکونو په ولکه کې دی. خو د بادغیس د والي ویاند بیا وایي د یادې ولسوالۍ امنیتي وضعیت له نږدې څاري او ډېر ژر به له یادې ولسوالۍ سربیره د دغه ولایت په ناامنو سیمو کې چانیز عملیات هم پیل شي. ولسوالی قادس همین هفته پی در پی شبها اگر یک شب جنگ نباشه شب دیگه حتما جنگ است. دوست‌ها و سنگرهایی که امنیتی که در اونجا هستن اکثرا از بعضی از 2 ماه و بعضی از 5 ماه به این طرف سنگرهای امنیتی سقوط کرده که دوباره پس اونها فعال نشده. مردمایی که به فاصله 5 کیلومتری یا 7 کیلومتری ولسوالی قرار دارن اونها همگی اونها مهاجر شدن و مرکز ولسوالی آمدن. نمازدیگر که میشه از اون طرف میزنه، از اون میزنه، از تی باغچه میزنه تا بلند غیری هم منگذاری میکنه. ما امیدواریم که این مردم مظلوم و ستم دیده از این بیشتر دیگه آزار نبینن. باید دشمن میدان رو باید خالی نگذارید. دشمن این دشمنش که میاد داخل خانه مردم راکت میزنه، تا حیوانات مردم رو کشتن، خانه مردم آتش زدن، به هیچ کس رحم نکردن. دولت چرا با مدارا با اینا برخورد بکنه؟ دولت به حمایت مردم بکن. دولت از پیش ما فرار میکنه. حال امروز از دولت تقاضا داریم از نیروهای امنیتی که بیای امنیت مردم رو بگیره. در برخی از نقاط دیگر ولایت و بخصوص ولسوالی قادس عملیات مشترک تهاجمی خود بالای مناطق و جایی که دشمن اونجا مستقر هستند را اندازه بکنه. ولسمشر غني تېر مازدیګر د ولسي جرګې له اداري پلاوي د کمیسیونونو او پارلماني ګروپونو له مشرانو سره په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وکتل. ښاغلي غني په دې کتنه کې د ولسمشر د دفتر لوی مشر او په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته لارښوونه وکړه چې د وکیلانو او وزیرانو ترمنځ د لا ښې همکارۍ او د خلکو ستونزو ته د رسېدنې په موخه یو حکم ترتیب او د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. ولسمشر همداراز وړاندیز وکړ چې د ولسي جرګې د استازو او وزیرانو غونډې دې ثبت شي څو ټولو ته واضح شي چې هلته شخصي نه بلکې ملي مسایل مطرح کیږي. او د هرات د چاپریال ساتنې ادارې داسې طرحه جوړه کړې چې په عملي کېدو سره به د دودجنو نقلیه وسیلو له تګ راتګه او نورو ماشینالاتو د فعالیت مخنیوی وشي. د دغې ادارې مسؤلین وایي دغه طرحه د ولسمشرۍ ماڼۍ د حکم له مخې د هوا د ککړتیا د کمولو په موخه عملي کیدونکې ده. د سره سم د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي د هېواد په لویو ښارونو کې هوا تر وروستۍ کچې ککړه شوې او د دغه وضعیت دوام به د یادو ښارونو اوسیدونکي پر بېلابېلو ناروغیو اخته کړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امل.